د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د درنې په تالار کې د پرلت په تالار کې ویلوړ یم د مو سره د دغه پرلت چې کوم مشرون دي هغه سره ویلوړ دي چې کومه د درنه د پرلت دی منظم کړی دی نو د مو سره عمران ویلوړ دی عمران درته وایه چې توس د دغه ریاست چې کوم دلته زماور خلک نوستی د هغې سره مذاکرات وشول نه وشول کوم ځای ته ورسېدل بالکل یمیج دلته د زماورونه کسونه سره د ډي سي سره د اے سي سره ډي پي او سره د میج مذاکرات وشول خو چونکه د میز چې کومې مطالبې وې په تفصیلي میټینګ وشوه 3 غنټې نو د خوشاین خبره دا ده چې غونډه مطالبې سیول انتظامیه آئیني کارونه کړي چې دا آئیني مطالبې دي خو دلته یو ځای نور طاقت دی چې عسکري قیادت میج ورته یایي سکیورټي ادارې میج ورته یایي آرمي میج ورته یایي نو هغه نه غواړي چې کوم یې میج ډي سي دی یا اے سي دی هغه به واسه ښکارېږي میج مین مطالبې د ریاستي ادارې سره دي چې میج په خپله خوره باندې امن غواړي خو په یخ کې به میج سیول انتظامیه چې کومه دو هغه به واسه ښکارېږي ولې چې لکه بارۍ د میج 2 پولیس وي هغه صرف شپې 12 بجې وې سوړه دی نو صرف وګډېدل د امن خبره وه او ډي پي او ډایرکټ یک نوټیفیکیشن جاري کړ چې توس مو سسپینډ کړئ نو میش چې امن ته روتلی میش د دغه د پولیس ته پوره روتلی د دغه د عوام د پوره روتلی د سیول انتظامیه د پاور د پوره روتلی خو د افسوس خبره ده چې ډي پي او هم د عسکري قیادت سره ورته ودرېده چې هغه هم په دا علاقه کې امن نه غواړي نو ډي پي او تاریخ نه کوماف که دا کسون یې زر کې ونه خواستل د دغو د میش داره رټ ریاکشن وي چې میش د دغه ځای نه مومنټ بدلولی شي او د میش د کلونی روډ دا هم بند کولی شي او په وزیرستان کې دومره طاقت شته سره چې غونډ د ګورنمنټ مومنټ و میش بند کړي دومره رټ ریاکشن وي ډېره مننه ډېره شکریه جی د ژغ قدرمنې اسد بهیر صاحب د مو سره ویلوړ دی اسده ته خو دلته شپه ریزیې په درنه کې څرنګه د خلک جذبات ټیټیږي که چږیږي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه اول زه تاسو میډیا ډیره شکریا ده کوه میش چې کوم د خلک ریسپانس ویني یا د کومه د دی میژ هغه جوانه جذبه ویني نور دا رز په رز باندې بالکل دمره خلک رو درېمي او دمره زیاته جذبه ورسره دو چې دی میش ته دمره فول ریسپانس راسکه چې تر هغه پورې میش په ګڼ تعداد کې در سره وي چې څه پورې توس د میش مشرتوبه کړلی شي نو انشاءالله دی میش ته فول اختیار اس کړی دی چې میش انشاءالله هغه پورې در سره وي چې څه پورې توس مطالبات منل شوي نه ډېره مننه آیا ضرور لکه دلته چې میش ګرځي په داخل کې د عوام جذبات زیاته دو دا وایي چې که د لیډرشپ نه نشواتیو عوام پیره شپږ میاشتې کول حق شنوستلی شي نو توس څومره فیصله کړې دو زر د کیسه لنډه وایي که دا د کوم سره په دغه رنګې توس هم جذبه په غه رنګې برقراره ساتلې دو په ټوله ناول خو زه د میډیا شکریا ده که واقع لوکل دو که مشال ریډیو دو که ډیوا ریډیو دو که ژغ نیوز دی که نورالیغ دی سعید دی میراج خالد دی یو خو د میش دغه شکریا ده که میش چې څه تام یې په دا میډیا باندې سیاسي خلک چیرته نه ستړیږي سیاسي خلک ستړی نه محسوس کوي که شپه وي که ورځ وي سیاسي خلک ته په دغه کاروبار دا دی نو میش کوم ته دا یقینداني ورکوي چې که تاسو ستړي شولی سیاسي خلکو بیا په دغه ځای باندې نست وي سیاسي خو ستړیږي نه خو که کوم ستړی شه دا سیاسي خلک دا پرلت یې ارنج کړی دی چې در وتلی دي هغه خلک چې د خوف فضایي پیلاو کړې وه په وزیرستان کې په څلور په 15 بجې نه بعد په وزیرستان کې مومنټ بند و دا سیاسي خلک دا پر امن خلک چې دا یایي چې عدم تشدد فلسفه یې خپله کړې دو د یوه سیاسي سړي سره ټیپک نشته د یوه سیاسي سړي سره بدرګه نشته بډي ګارډ نشته او ان انشاءالله د سیاسي سړي اوس دا رادرین دی چاته نه ټینګ تم کېدای شي اته نه توپه تم کېدای شي اته نه دا فوج تم کېدای شي میږ وسلې بلنده دي خو زه دا وایم چې په میږ نه د کوم وسلې دوره چې کومه جذبه میږ په کوم کې ویني هغه پارینده وي هغه دکاندور دی هغه ټرانسپورټر دی هغه عام ته ریړی ول دی یو جذبه په میږ نه زیاته دو په میږ نه تیزه دو او ټول کوم ته میږ مبارکي ورکوي خوشخبری نه
مبارکي ورکوي چې دا کیم ډور و کیم خوف و دا یې ورکه یپاره به چې پره د خپل په ګالۍ کې په کلي کې په دکانونه کې شغلونه کو هېڅوک غیر قانوني دی ته نشي درېدلی دا د موږ امید دی. ډېره مننه، ډېره شکریه. مالک ورسره ویلوړ دی انور. مالکه توس خو په دا کیم کې لږ بالا دی جی جی د حکومت په نبض پراک باندې توس پیږي حکومت توس پراک باندې پیږي. جی بالکل. نو دا درنه چې لګیا دو د حکومت چې کیم نبض دی د یغه نه ته څنګه زده ولګاولا چې دا وی حساب چې کیم دی عوام حساب مضبوطی کا د حکومت حساب چې کیم دی هغه مضبوطی په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په غونډه مخه خو زه د میډیا شکریا ادا کوم چې زبردست خپل کوریج کو خپل منډه درړوي دلته چې کوم سیاسي قیادت تای دا مقصد د دغه په حکومت جواد پریشر دی ځکه چې د عوام پریشر د حکومت نوسته عوام د پورا دی چې عوام داسې اتفاق وي داسې اتحاد وي او بلکې دا شاید د وخت ضرورت دی د هر چا ضرورت دی وس حکومت مقصد دی چې په څومره ټینشن کې دی ډي پی او دی ډي سي دی دا خپل مومنت نشي کړای ځکه چې حالات د ځی تر رسیدلی دي دا شاید د 1000 ضرورت دی د مضرورت دی د 1000 ضرورت دی نو حکومت ان شاء الله د عوام چې کوم پریشر دی دا برداشت کولای نشي نو د حکومت توجه ان شاء الله دادو چې د سیاسي قیادت او د ونه د کوم احتجاج په کوم شاوک ورواتلی دي دا د برداشت نه بهر دو خامه خدا مطالبه مانی. ډیره مننه، ډیره شکریه. د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر شهزاد وزیر سره ویلوړ دی. شهزاد توس مذاکرات وشول اول ورځ باندې توس ته ډي سي ډي پی او او اي سي درې سره نوسوي دوه مارز باندې ډي سي پکې کاټ شو په درې مارز د توس سره سره تا وکړه د مذاکرات د پورا کا دولې پر خاموش دي. مننه الله خان لکه توس ته پاته دو توس په میټینګ کې د مش سره موجود هوای په مذاکرات کې چې مش ورته پکې مې خبره کې شغدلی نو پاکي ډېره خبره داسې دي چې دلته سیول انتظامیه دمره به واسادو چې زوراور نور خلک دي نو دای د یغه به مشورې نه یو چاره نشي کړلای نو په پارین رس کې د مش د دی بالکل مذاکرات نه دي شوی ابلار چې کې مذاکرات شوی وي پانا بعد دینه مشته هیڅ پازیټیو ریسپانس نه دی ملاو شوی نو دغه نه مشته دا اندازه لاګي چې دلته کوم زوراور خلک دي ادارې دي فلحال دلته د امن په بحال کول کې سنجیده نه دي نو میش دا مزاحمتي واکلا کا فیصله کړی دو میش د سیول انتظامیه نه چې کوم امن غوړي د یغه سره میش په عسکري ادارې باندې دا پریشر ها اچاوي چې مازید چې توس دلته کوم کړوړه دي توس کوم ټیپکزن خلک منظم کوي توس د ډالر د ګټل د پورا کوم د کاروبار د پورا د میش په خورا باندې بدامنی پیدا گاوي نو هغه میش ټول ادارې ته هغه میش فوج ته میش ټول خلک ته واضح پیغام ورکړای دی چې د څو پورا چې توس خپل قبله بدلا کړی نه وي د میش په خورا باندې د هر قسمه د شتګردانه پالیسینا توس لوس وخستی نه وي د یک ټمپورو په هر صورت د مزاحمت جاری وي. ډیره مننه، ډیره شکریه. جی د ژغ قدرمنې توس د دې خبره واورېدلې دلته لږ ګیلا کیږي یوه دوې ډالې چې کومې دي هغې نه ګیلا کیږي چې هغه دا پرلته نر درېمي کسی سرکاري خلک چې کوم دی هغه درنه ته نه شي تللی پارین پولیس ولکه ګډېدلي وي هغه یې معطل کړل هغه یې سسپینډ کړل چې کوم دلته پولیس ول اتاڼي کړی و د شپې د سوړنه نو دوې ډلې دي نومونه درته پېژ ده یوه ډله چې کومه دو امې یا د سکول چپړاسي دی یا مې مالی دی په سکول کې یا چوکیدور دی داسې په ډله کې یک یو داسې نشته دی چې یک سرکاري نیکاري نشته دی او بله ډله چې کومه دو هغه ډله مې ټوله سرکاري ماسټرون دي پرایمري ماسټرون دي یا مطلب نور ماسټرون دي خوا ماسټرون دي نو هغې نه ډېره ګیله ما کوي ځکه چې سرکاري نیکارون دي درنه ته نه شي تللی کارو شي د دی چې کومې تنخي دی بیا مکمل د بر ډي سي چې کوم دی پسې بند کوي. اے کے وزیر ژغ نیوز ونه.